څنګه کولای شو چې په خپل موبایل کې د پلی سټور آی ډي جوړه کړو. نو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې د پلی سټور آی ډي جوړول غواړئ نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو مخته در سره شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، ستړي مه شئ، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نو ملګرو زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې د پلی سټور د آی ډي د جوړولو طریقه در ښیم. نو ډېر ملګرو میسجان کړي وو چې پلی سټور آی ډي څنګه جوړه کړو. نو په دا ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه در ښیم، دا ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو در سره شیر کړئ له ملګرو سره. نو ملګرو دلې زما سره اوس یو خپل موبایل دی، پلی سټور آی ډي نشته پکښې. نو زه په دې کې پلی سټور جوړوم. تاسو به داسې وکړئ، پلی سټور به خلاص کړئ، په سی ګنین باندې به کلیک وکړئ. دا لږ ټیم مخکې نو تاسو ته دا انټرفیس راوړي. تاسو به په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، بیا به په مای سیلف باندې کلیک وکړئ. دلته به په خپل نیم ورکړئ. اوس زما نوم زه دلته ورکوم یو نوم به دلته ورکړئ او بل نوم به دلته ورکړئ. په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې کلیک ورکړئ، دلته به خپل برث ډے ورکړئ. اوس زه خپل برث ډے ورکوم. برث ډے چې مو ورکړله دلته به کال انتخاب کړئ، په کوم کال کې تاسو پیدا شوي یاست. دلته به میل انتخاب کړئ، نیکسټ به کړئ. چې نیکسټ یې کوي تاسو ته خپل ایمیلونه دلته راوړي دوه دانې، که په هر یوه باندې کلیک خپل جوړوي په دې باندې کلیک وکړئ، که نه دلته تاسو ته راوړي. اوس زه په دا اول باندې کلیک کوم، بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ کلیک وکړئ، دلته تاسو خپل پاسورډ ورته انتخاب کړئ. اوس زه دا پاسورډ ورته انتخابوم. په واتساپ کې به د 1 2 انچې هم وي، اے بي سي انچې به هم وي او سیمبولز به هم پکښې وي. نو بیا ستاسو پاسورډ اخلي. نو بیا ایس آی ایم ان باندې به کلیک وکړئ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا به لوړ ولاړ شي، په ایګري باندې به کلیک وکړئ. بیا لږ ټیم درڅخه اخلي، بیا به لوړ ولاړ شي، په ایکسپټ باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو پلی سټور دا دی مکمل جوړ شو. اوس چې هر شی ډاونلوډوئ خپل پلی سټور څخه یې په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو په دې ویډیو کې که تاسو څه زده کړي وي نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ. الله په امان تر بلې ویډیو پورې.